الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد مقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د کائنات تخلیق کو، د کائنات د تخلیق نه بعد الله رب العزت د کائنات د تخلیق نه بعد د کائنات د نظام د سمبالولو لپاره الله رب العزت انسان پیدا کړ. چې کله انسان پیدا کو، قرآن کریم کی فرقان حمید کی راضی: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ زه په خپل ځمکه باندې به یو خلیفہ جوړوم، یو خلیفہ وکړم. بیا الله رب العزت چې کله انسان پیدا کو، د انسان تخلیق وکړو، دنیا ته راولېږلو، په ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی، د ټولو نه ارفع، د ټولو نه اوچت، د ټولو نه عزت والا او اشرف المخلوقات ولکیږي هغه انسان پیدا کړ. حدیث شریف کی راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې الله رب العزت د ټولو نه خوښ مخلوق چې دی هغه انسانان، د ټولو نه ورته مبعوث ترین مخلوق چې دی هغه هم انسانان. خوښ ورته هغه بندگان دي چې څوک د حکم تعمیل کوي او نافرمانی نه کوي، د رب العالمین سره قربت حاصلې او رب العالمین ته نږدې کېږي، هر حکم باندې تابعدار ودرېږي او رب العالمین ته هر وخت سر په سجده باندې وي، د هر حکم پسې لبیک وي او روان وي. چې کوم ځای کې خبره د للهیت راشي دی ورته کې د عبدیت په طور باندې ورته ځان پیش کوي. او کچری دا انسان په دنیا کې د سرکشي شروع کی او دا سرکشي د حد پورې لاړ شي چې بیا د روان نسلونو لپاره، روان خلقو لپاره یو عبرت نشان جوړ شي. سوره بنی اسرائیل کې وګورو، موسی علیہ السلام قوم ته په تورات کې الله رب العزت د نوح علیہ السلام واقعات بیان کړي. دا یو ویلي چې د نوح علیہ السلام د قوم نه عبرت والا. بیا د نوح علیہ السلام نه پس موسی علیہ السلام نه بعد عیسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام قوم ته وی چې د موسی علیہ السلام د خلق ته وګوره کدي څنګه سرکشي کوله، فرعون سرکشي کوله، دا غین عبرت واله.
یعنی هر ظالم جابر چې په کوم دور کې تیر شوی دی الله رب العزت فرمای فاعتبروا یا اولی الابصار اے د عقل خاوندانو دین عبرت والي اے دانشمندانو خلقو اے دانشورو دین عبرت والي او کچری هم یو انسان خپل عقل باندې خپل آسان چلی او دا سوچ کوي چې ما ته په سر باندې ډېر لوی ژوند پروت دی ما ته ډېر لوی ژوندۍ پرته ده ما خو نه واده لیدلې ده نه مې ښادي لیدلې ده نه مې غم لیدلې ده نه مې خوشحالي لیدلې ده خو یاد ساتئ دنیا ته راتلل د انسان په ترتیب دی دنیا ته بې ترتیبه مرګ حق دی په کفن کې شک دی هېڅ پته نه لګي چې د چا په کم ټایم کې مرګ راځي پرون په درس کې مې یو واقعه بیان کړه یو ځل مې زه بیا بیان کړم امام مالک رحمت الله علیه د زمانې یو لوی بزرګ یو لوی هستی و خوب تمنا ادا کولا چې الله ما ته په خوب کې ملک الموت وخی ما ته وته اسرائیل وایي اسرائیل قرآن او سنت کې هیڅ کله نشته ګوره اسرائیل نه اسرائیل نه ملک الموت دی د مرګ فرشتہ او دا خو یې شی چې ما ته د مرګ پته ولګي چې ما مرګ کله راځي چې زه د مرګ تیاری وکما دا غینه مخکې چې خټ ډېر درسونه ورکم قرآن بیان کم حدیث بیان کم چې د خټ ډېر تیاری وکم ځان مخکې نه سنبالي د الله رب العزت ته به سوال کوم چې الله فرشته راوکړي د ملک الموت سره چې ملاقات وشي چې تاسو ته د مسو کال ژوند پاتې دي الله رب العزت وتا په خوب کې د مرګ فرشته او کوله ملک الموت وته وکړه چې کله د ملک الموت ولید امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې زما څومره ژوند پاتې دی هغه وته صرف لاس برګو داسې کړل ته پینځه چې د خوب رافاسه د خولي دین هغه نه لیدل خوب خو د اوس پینځه ګنټې یا تکلی پینځه ورځې یا تکلی پینځه هفتې یا تکلی پینځه میاشتې یا تکلی پینځه کال یا څوره یا د پینځه داسې کړل دا به څنګه چلېږي د حیران او پریشان په هغه وخت کې د فن عالم چې او د خوبونو د تعبیر د هر فن یو عالم وي د تعبیر د خوبونو علم چې او هغه ابن سیرین رحمت الله علیه سکو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه خوش مزاج خوش اخلاق ادا غرنګي خوش اخلاق انسان چا سره به خبرې ترې کولې خپلې په غب شپون کې بس خوشاله خوش طبیعت انسان امام مالک رحمت الله علیه دو شاګردان ولېګل ورڅکا او د دې دوانو فاصله په مینس کې 300 میله فاصله و سره 300 میله فاصله و س ټوټل شپږ ورځې په تک راتک باندې د دې ولګېږي امام مالک ورته دا وایي چې لاړ شي هغه ته خوب بیان کې خدا به وته نه وایي چې دا خوب مالی دلې ما به وته نه یادې بالکل وته صرف د خوب تعبیر تاسو ته وکړه چې دې خوب تعبیر سره چې په لپاره موت راته صرف داسې کړی او دې ټیک ده تله دې طالبان تللی دي طلبا تللی دي هلته کې ابن سیرین رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شوي دي او ورته حضرت طلبا یو مسافر یو راغلی یو د ډېر لرې ځای نه راغلی و دا خوب مې لیدلی دی هغه ورته وی دا خوب چا لیدلی دوی ورته ډېرې عجیبانې وکړې چې دوی په چا چا سره خوب تعبیر راته بیان کړه دومره د لرې نه راغلي وو دا دې واغلي او ورته ټیک ده تاسو یې راته نه وایي ورې که زه به درته ووایم چې دا خوب چا لیدلی په دې زمانه کې دا خوب صرف او صرف امام مالک رحمت الله علیه کتې شي نور هېڅوک طلبا حیران او پریشان چې موږ ته استاد وی چې زما نوم به وته نه لید ته څنګه پته ولګي او ورته چې په دې زمانه کې د ټولو نه برګزیده د ټولو نه زیات بزرګ د ټولو نه الله ته نږدې عالم چې دی هغه دی پاک سړي ته پاک خلک په خوب کې راځي دا خوب هغه لیدی شي بل څوک نشي لیدی دی ورته حضرت دا کس په دراته او خو موږ ته استاد ویل چې ما وته نه خو دا راته وایي چې داسې دا پینځه ګوتې راته نیول داسې شي
ورته لاړ شو استاد ته دی وایي چې پریشان کیږه ما قران کریم آیات مصداق بیان کړي امام مالک د ملک الموت نه تاسو کو چې زما څومره ژوند پاتې دی هغه ته لاس داسې کو چې ان الله عنده علم الساعه چې الله ته پته ده چې کله قیامت راځي ويعلم ما في الارحام او الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث الله ته پته ده چې کله باران وریږي ويعلم ما في الارحام الله ته پته ده چې د مېندو کو پیټو کې سړي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس یو نفس دا پته نشته چې سبب سکی وما تدري نفس باي ارض تموت اس یو انسان دا پته نشته چې کوم مکه په کومه ټوکړه په ماته مرګ راځي دا دې وړه خبر شي د قرآن آیات دی واغ دې وړه خبرې دې پریشان کیږي ما ملک الموت ته دې خبرې پته نشته هغه صرف زکات څوک دې تعبیر وکړي مورخین لګي چې امام مالک رحمت الله علیه دا اغه نه بعد 23 کال 23 سال ژوند دی او بیا اغه نه پاس د دنیا نه رحلت خبرې مطلب او مقصد نه دا د انسان دنیا تر اتغلی دی او دنیا ناتلل په ترتیب دی او دنیا تر اتل په ترتیب دی په دنیا کې قسم ازمایښتونه عذابونه په هر ځای کې د پښپکو ذلو باندې د سیلاب راغ چې په حکومت ګنیر کې نسین شته نه چرته داسې ډیم شته اسم نشته سوې کلاود برست راځي او داسې یو دم سیلاب کلی کورونه څه تباہ برباد کړي وو دې د بګې نه کتل چې پلانګي کور کې واده دی او واده کسان سره یې په مخه کې دې ته نه ګوري چې سره غي کې ماشوم ته پاتې کې مور ولا وسی دې ته نه ګوري چې دا پکې چاړه دی د پکې دوره بچی دی د پکې خزه ده د پکې اولاد دی دې ته نه ګوري چې دا غریب دی دا فقیر دی دا مسکین دی دا عاجز دی دا دولتمند دی دا دې ته هیڅ نه مال دولت جیداد عزت پیسہ سونا سرو سپین هر شی سر د گاډ ورسې په مخه لکه د کانو د ماشو د میګو د تیلو په شان ټول په مخه الله رب العزت ته سرسو زور ورتیا کوي مخکې ومونږه داوی دا خبره مو کولې چې پښتانه ډېر په ایمان باندې کلک دي ټیک ته پښتانه په ایمان ډېر کلک دي ګوره په پښتنو کې ګوره سرکشم ډېر زیات دا نه چې په کوم ځای باندې ازمایښتونه راغلي موږ دا خبره نه کوو اکثر نن سبا فلسفیان راشي رجی دی په دا کارونه کول دی کې سود دی رو دی کې دا ډېر دی کې دا ډېر قسم بالله دا ته زه په ګونې په پاتې شم ما په شپه وو کال دی کړی د نن ورځې پورې په بازار کې په مورکه کې الته کې خزر دی لیدلې دوره د پردې پابند خلک دي چې تاسو کله شی وګورئ نو او زما ستا ایمان نن سبا څه شي دی د ځان نه الزام تراشي د ځان نه تهمتونه د ځان پسې بد ځان نه بدره دي د ځان نه مغټ فلسفر جوړ کړی دی او غټ فلسفي موضوع ما غرض په درس کې ویل کدا امتحان پتا راغلی نو تا بس دا علمیه پیش کړ دا پس هغه خبرې کولې چې یو طرف ته زخمی وي یو طرف پتا باندې غم هم وي او بل طرف ته پس خلک خبرې تری کوي نو تا په لور بس تیریږي چې دا د زخم پټای نشي جوړې دی خو مال په قیمت وړا وکړه په اغیار باندې په یو بل باندې سی ورته عذابونه تکلیفونه مصیبتونه راشي د یو بل د زخم پټای جوړیږي مرهمي جوړیږي ما سیوای دی یو پختو دې چې دا وال خوري دی یو بل لخپی وي دې چې ټکاول خوري دی یو بل لخپی وي عام سړی پر پاسې مولاله بخپی وي د غرنګ کله بسې ورته خپل کې بل لخپی وي رشتہ دارانو کې خپل کې نه لګي وي دا لیکه پنجاب طلاق طلاق مسائل ډیر زیات دي ټول خلک د طلاق نه کړل زموږ دیری جلدی ځای د څه ورته کې بیګې د دې طرف ته بر راشه د ټول د زیات د میراث مسائل دي ټول خلک په یسو باندې جګړه په کوله جګړه په پټي جګړه طوفان سیلاب یو قهر راشي چې چا جګړې مګړې ولې ته نه پوری بس ټول ځان سره بیا په مخه دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت هغه احکم الحاکمین بادشاہ دی چې په شپږو ورځو کې ځمکې وسپانونه پیدا کړي دي کته د هر څومره تدابیر ته ځان سره اختیار کې ته نشي بچ کېدی او بیا د قهر ځای ته د لاړ شي دا قهر زاده خلکو باندې سي ورته شفقت په ځای باندې الټه بیا د هغه د زخمونو مالګه جوړېږي وردا سي نه دي کول پکار د الله نه یراو ډېر خلک مې ولیدل لاړ شي فوټو سیشنو کې ویډیوګانو کې پتاش لاس لاړ شي او د ویډیوګانو کې بیا واپس دې څه مطلب
ویوز پیاله سبسکرایبر پیاله فالوور په ځاله سیوا کې په دې سیوا کې په بل څه شي سیوا ته په متاثرینو باندې سیاست کې ته په متاثرینو په زخمونو باندې مالګه ډوړې دا کوم انسانیت شو چې د نن سبا خلق باندې عذاب راشي تکلیف راشي مصیبت ازمایش راشي ما ته یا سیاست جوړ کو یا ته صحیح ورته د خپل ځان د مارکیټینګ د لپاره یو ذریعہ جوړ هر یو سړی را پځې سار نن ما ته پورته کسان راغلی ما ته ورته په وستا چې ورو ځم چې څنګه وو ته یې زموږ د عبادت کې موږ له چنده او مې ولي یې رجی موږ متاثرین موږ د ګنیر ما وته د ګنیر کې د کم ځای نو پاتې پاتې شو ما طالبي مې تیر کړی سبق مې ویلې دی یوي کوسي نه خبر یم دی یو ځای نه خبر یم ورته د کمی مالی او د کم ځای چې دا مې ورته شناختی ګاډو په بمانه او تختې ویورې کوم راځو موږ وګس کو هغه ځکه وګدي ما نه په بدل سره کور درکم څه کې دوه در تکلیف چې بیا وکړل بیا غي هغه غریبانان چا د کور سوال لس پړي چا د کور سلويخ پړي د چا د کور 51 مړي تللی دی پکې آی په خپل غم کې ناشتي په خپل دعا کې ناشتي او دلته کې هغه خوشي تشي براغلي ویره موږ د ګنیر یو موږ د سواد یو موږ د چغرزو یو موږ د دې ځایو موږ د مانسيري یو موږ دې ځایو موږ په سیلاب وهلي یو زپلی یو موږ سره مدد یاد ساته ته په دای غریبانو په نوم باندې دا اورې خولې ته کې دقت د خېټې ته به کې چې کله کته خبر ته خوځي کې نو رب ته بس جواب ورکړي هغه دور اغیار او دور غیرتی خلق دي رب یقینو که چې اوس هم لاړ شه زه ته په قسمیت اور ویم لاړ شه ته کې منیر ته لاړ شه هغه علاقو ته لاړ شه تاسو نو کوته تاسو کسانی مختلف راغله ته وایي چې نه ته یو سی وایي که څو خیر ګناګار نشه باقي دې شي دومره خوددار دومره اعتبار کوون کې خلق بلاره کې به سره پیسي وي نه دا چې تا مغلی لاړ شي ته خپل عزت وګوره په دې سخته کې تاسو سره عزت کې تاسو سره رسته کې تاسو سره ملمستیا کې لاړ شو وګوره اپ کې وړاندې تیر کړه ما ته پته خبره مطلب او مقصد مداري الله رب العزت ارشاد فرمایي جب انسان باندې تر هغه پورې غم نرا ولک تر څو پورې چې باقي د غم او چې تولو برداشت الله رب العزت غي تسني ورکړ ډېر لوی غټه سینه غم او تکلیف مصیبت راغله الله رب العزت چې کوي ازمایش دراو اوس کله ته وایي چې دا داسې عذاب دی داسې کول داسې کوم انسان د نبی علی سلام په دور کې سیلاب راغله دی د نبی علی سلام په دور کې عذاب راغله دی ولی نبی علی سلام چرته خپل امت ته دا ویلو چې داسې کارونه وکول تازه کده باندې راغله دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت په مسلمان باندې په یو ځای باندې ازمایش راولي دې ته عذاب نه وي عذاب هغه چې کلهم ټوټل د نسل کوله ختم دې ته عذاب دا خو د الله رب العزت د یادګیری نه انسان سور لري کیږي نور الله رب العزت صحیح ورته ازمایش راولي د الله یادګیری نه وته چې ته نن د دولت په نشه کې پروت وي ته د پیسې په نشه کې پروت وي ته د بنگلو د گاډو په نشه کې پروت وي راشه د بنگلې والا د گاډي والا د پیسې والا زماده د خپل د شی نه د ټول څه قول دی دوستانو عزیزانو الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې خپل کولو توفیق را نصیب کړي چې سوره هم سیلاب وهلي زبولي دلته کې په دې متاثرین دي هغه د پر هر مسکی دعاګانې کوي اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور او دغه رنګه سمالي معاملات امداد سره کول شي او کوي ورته دا د نن زموږ یو کس لاړ ولاس په ډېر داسې کسان مال راغلي او مالي کړي نن یو کس راغی او هغه ما ته پته نشته او ځان نه تللی کسان راغلي زړه ته لاړ شه په خپل لاس باندې متاثرین لاړ شو ورته کې ورته د خبره مطلب او مقصد بداده چې انسانيت سره ښېګړه کول د ټول انسانيت سره ښېګړه کول حدیث شریف کې راځي چې کله انسان باندې سخت وي او بل انسان سره مرسته وکي نو اصل مسلمان دا د نن مسلمان سره په بدل لګیای پړه کې دای چې سبب ما سخت راشي نو ما سره بسې ورته مرسته کوم کوي دا خو بیا ریا شو دا خو بدل شو او کچری ته د بلالچا بلوس لګیای یو مسلمان سره په دې نیت باندې لګیای چې د کور روان دی د اجره روانه ده د ځای روان دی
چې د کور آباد شي د غم کې دی الله رب العزت نن په دې امتحان راوستل دی سبا له دا په ما راتلی شي او په دې نیت باندې چې الله ته د دې مدد وکړي نو ان شاء الله العزیز هغه ورځ نه ده کله پتا باندې الله رب العزت خوشحالي راولي د هغې په ډول باندې الله رب العزت خوشحالي ده نن خو هغه غم دی ته هغه په غم کې هغه سره شریک شه په تا چې کوم غم راځي خدای پاک بې تا نه لري انسان خو الله رب العزت په هر ازمایش کې په خوشحالۍ کې د انسان الله ورته ګوري دی کوم طرف ته متوجه کېږي که په غم کې دی الله ورته ګوري دی کوم طرف ته متوجه کېږي په هر حال کې انسان الله رب العزت ازمایش کې اچولی دی ګوري ورته چې کوم طرف ته ټول بندګانو موږ توبه نعوذ بالله الله ته دا ویلي شو چې عذاب دی ولې راوستې جګړه ورسره کولی شو بالکل ورسره نشي کولی که هغه موږ خاورې کې هیرې کې هر څه وکړي موږ د هغه بندګان په هر حال کې د رب العالمین شکر ادا کول پکار دی قرآن کریم کې راځي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که تاسو زما په نعمتونو باندې شکر ادا کو زه به درته سیوا کوم او که چېرې تاسو ناشکري وکړه بیا ګورې زما عذاب ګورې ډېر سخت دی نن مسلمان ته وګوره ناشکري د حد نه سیوا کوي شکر گزار پکې هیڅوک نشته چا ته تاسو کې ډیر حال دې څنګه دی کور دې څنګه دی بچی څنګه دی څوک به ته الحمدلله ونه وای هر یره چې بس گزاره دروانه نه الحمدلله وایا بهر حال باندې شکر ادا کا الله بدن الله رب العزت خوشالي کی وما علينا الا البلاغ